سلامونه قدرمنو نیکې لې ښې چارې له بوري کلي زنګیوالي څخه آصف خان کاکړ ستاسو خدمت ته حاضر یم. د سپتمبر 11مه نیټه ده. قدرمنو د اړنګ په باره کې تاسو ته څه معلومات درکول غواړم چې اړنګ څه ته وایي او څه کار کوي. اړنګ موږ په پښتو کې ورته وایي د ده د فزیکس نوم چې کوم دی هغه کرین دی او په فزیکس کوم قانون پر ده باندې لاګو دی یا د فلکرم قانون باندې دی کار کوي. مطلب دا دی چې په کم قوت باندې غټ وزن پورته کول، په کم ټیم کې زیات کار اخیستن، دا د ده په قانون باندې لاګو کېږي. نو تاسو ته درښیم چې دا کوم چې زموږ کرین دی اړنګ چې موږ وایو چې دا څنګه کار کوي، د دې چې کومې حصې دي د هغو نومان څه دي، هغه به اوس زه تاسو ته در وښیم. قدرمنو دغه چې کومه حصه ده د ده کوم تنبی دی و دې ته موږ په عامو الفاظو کې خرزن وایو. دا خرزن دا تنبی د فلکرم چې کومه قانون دی د هغه بیس دغه دی او دا چې کوم تنبی دی دا وزن پورته کوي. دا د ده هوک دی چې موږ نخاش ورته وایو. نو او دا کوم واش دی په دې باندې چې موږ په دې په مرسته باندې موږ دا وزن پورته کوو. اوس زه ستاسو په مخ کې تجربه کوم چې دی دا وزن څنګه پورته کوي. بوکه به زه ډکه پنسه خاره پکې اچوم. قدرمنو وزن مو تیار کړی دی، اوس یې به پورته کوو چې دا وزن دی څنګه پورته کوي. په کم قوت باندې غټ وزن پورته کوونه. قدرمنو تاسو په مخ کې وزن پورته کوي. یقینا دوی زور یې نه دی غوښتی لکه داسې چې موږ په عام رسۍ پورته کولی. نو ستاسو وخت نه اخلم. دا و فلکرم، دا و کرین، دا و زموږ اړنګ. ستاسو د قیمتي وخت راکولو یو نړۍ مننه. کور مو ودان.